سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. څه موده وړاندې مې تاسو ته یو ویډیو خپره کړه او هغه کې مې وویله چې چټ جي پي ټي مې په پښتو واړوله. ډېرو هېوادوالو خندلي، پوزخندې وهلې وه چې تا چټ جي پي ټي په پښتو واړوله او ډېرې بدې ردې هم ښکنځلې هم راته کړې وه. په هغه ویډیو کې ما ټوله تاسو ته ویلي وه چې کال وړاندې کله هم ما چټ جي پي ټي ته پښتو لیکل، هغه ټوله فارسي راته لیکله. نو په همدغه یو کال کې مو ورته شروع ورکړه، لغاتونه مې ورته ژباړله. اوس هم ډېر ستونزې لري. زه هره ورځ کې چې ورته لغات چې کوم ځای کې ستونزه وسي هغه بیا ورته وایم چې دغه صحیح معنا ده. بیا هماغه دم میموري اپډیټېږي، په زمانه یې ثبتېږي، هغه لغات په صحیح ډول باندې اړوي او نوي لغاتونه زده کوي. په هغه ویډیو کې مې تاسو سره وعده کړې وه چې زه د چټ جي پي ټي پښتو ژبې خبرې هم باندې کار شروع کوم تر څو پښتو ژبه باندې خبرې هم وکړي. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته په لومړي ځل به زه د ټکنالوژي سره په پښتو ژبې خبرې وکړم او انشاءالله چې تاسو به هم په دې باندې پوه سئ چې دا موږ کوم کړنې چې کړي دي دا مو د پښتو ژبې دپاره کړي دي او یعنې بې بنیاده نه دي. ګوګل ژباړې ته مې کار کړی و، فیسبوک ته مې کار کړی و، چټ جي پي ټي ته، او دا دی په لومړي ځل باندې تاسو ته دا وایم چې د چټ جي پي ټي پښتو خبرې هم شروع کړي دي چې تر ډېره حده خبرې ښه دي او راتلونکي کې به لا هم ښه سي. نو نن تاسو ته دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې چټ جي پي ټي سره پښتو خبرې څه رقم دي او که موږ نورې خبرې هم ورسره وکړو دا به او نورې خبرې چې کرا کوم انشاءالله چې راتلونکي کال کې به په دا یو کال کې به د دې ټولې خبرې پښتو ژبه به یې داسې روانه سي لکه یو عام پښتون چې خبرې کوي. ځو ورسره خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. سلامونه، حکمت الله کلیوال یم. غواړم چې نن تاسو سره په پښتو خبرې وکړم او دا چې زما انګریزي ښه نه ده نو ستاسو څخه زه هیله کوم چې زما سره په پښتو خبرې وکړئ او یو څه ستونزې لرم هغه ستونزې راته په پښتو ژبه حل کړئ. وعلیکم سلام حکمت الله. زما سره په پښتو خبره کول بیخي ښه دي. تاسو هره څه ستونزه چې لرئ په پښتو به یې راڅخه پوښتلي. زه به په خوشحاله سره مرسته درسره وکړم. مرسته درته پکار ده. په حقیقت کې په افغانستان کې تېره ورځ نړیوال هوایي حریم فعاله سو. نړیوالې الوتکې پر افغانستان باندې غواړي تېر سي. دغه د نړیوالو الوتکو تېرېدل او د افغانستان د حریم څخه ګټه اخیستل افغانستان ته څومره ګټه رسوي او افغانستان ته به هر کال څومره عاید راوړي. فقط دغه مې غوښتل تاسو څخه پوښتنه وکړم چې آیا دا د افغانستان حریم څخه چې د نړیوالې الوتکې ګټه اخلي دا د افغانستان په ګټه ده که په تاوان؟ دا یو مهمه پوښتنه ده. د افغانستان حریم د نړیوالو هوایي لارو لپاره کارول یوه لویه کړه لري. په دې سره افغانستان کولی شي د نړیوالو الوتنو لپاره له خپل هوایي حریم څخه فیس ترلاسه کړي چې دا په هېواد ته مهمه عایداتي سرچینه برابره کړي. دا ته ترانزیت وایي. هر الوتنه چې د افغانستان په فضایي حدودو کې تېرېږي باید دا فیس ورکړي. همدارنه دا وضعیت افغانستان ته په نړیواله کچه د اهمیت یو نوی دریج ورکړي. په اقتصادي لحاظ چې دا پیسه په سمه توګه اداره شي نو دا په بېلابېلو برخو کې په هېواد کې د پرمختګ سبب شي. خو دا ټول هغه وخت اته لري چې فیسونه په شفافیت سره راټول او مصرف شي او د پیسو څخه د هېواد په پراختیا کې کار واخیستل شي چې دا سرچینه په سمه توګه ونه کارول شي نو دا ته هم محدوده وي او یا به زه کسانو ته به هره ورسوي. نو په ټوله کې که په سمه توګه مدیریت شي د افغانستان لپاره به فکرونه وي او که ونه شي نو اثر یې محدوده دی. او ډېره مننه. تاسو په دا فکر کوو. ډېره مننه. ډېر ښه معلومات مو راکړه. او که دا خبر راته وکړئ چې افغانستان اوس د مهال د برېښنا د ستونزو سره مخ دی او ډېر کمپنیانې چې دي هغه برېښنا ته لاسرسی نه لري. او پخوا د ایران څخه موږ برېښنا واردوله او همدا ډول د تاجکستان او ازبکستان څخه موږ برېښنا راوړل. اوس مهال ایران خپل برېښنا یې پر افغانستان باندې کته کړې ده. نو ډېر کمپنیانې د همدې ستونزې سره لاس و ګرېوان دي، نسي کولی چې خپل روانې چارې مخته یوسي.
که تاسو یو ښه حل لاره راته ووایاست چې آیا موږ د څه ډول انرژي څخه کار واخلو تر څو په افغانستان کې په اسانه ډول برېښنا ترلاسه کړو. دا یو جدي ستونزه ده چې افغانستان ورسره مخ دی. د برېښنا کموالي او د وارداتي برېښنا پوره تړاو د اقتصاد او صنعت پر مخ نیولو کې خنډونه رامنځته کوي. او حل لاره شته چې ممکنه د افغانستان یې په اوبو یا لنډه موده کې وکاروي. د اوبو بندونو جوړ افغانستان پراخه اوبه لري. که په سمه توګه د اوبو بندونه جوړ شي نو له دغه ښه برېښنا تولیدولی شي. دا کار اوږده موده نیسي او پایداره برېښنا برابروي. د لمر د انرژۍ کارول افغانستان په سوله کې د لمر له انرژۍ څخه د ګټه اخیستنه لوی پتانسیل لري. د سولر پینلونو په کارولو سره په آنسي لیره پرتو سیمو کې برېښنا تولید کېدای شي. د پانکا اچونه ودی او نسبتاً جر او په اغیزمنه توګه کارول کېدای شي. د باد انرژي کارول په ځینو سیمو کې باد هم د برېښنا تولید لپاره کارول کېدای شي. دا یو بل نوښت دی چې د اوږدمهال لپاره برېښنا تولیدولو کې مرسته کولی شي. اشبار د وارداتو متنوع کول چې د برېښنا واردات له یو هېواد څخه کم شي. افغانستان باید له نورو خاوندیو یا نورو سرچینو څخه برېښنا وارد کړي. د سره به د وارداتي برېښنا محدودیتونه کم شي. همز د انرژي سپما په افغانستان کې د انرژي سپما لپاره خنساشي اقدامات کولای شي چې د مصرف کچه راټیټه کړي او برېښنا ته لاسرسی ښه کړي. دا حل لاره یو وخت او پانګه اچونه غواړي. او په یو جامع ستراتیژیک حل شي افغانستان کولای شي د برېښنا له بحران څخه راوځي. او ډېره مننه، ډېر ښه معلومات مو راکړه. او که یو بله خبره هم راته وکړئ چې افغانستان په یو داسې ستراتیژیک موقعیت کې پروت دی چې موږ کولی شو د چین څخه اروپا ته یو ترانسپورتي سیستم جوړ کړو او روسیې څخه بیا د هند سمندر ته یو ترانسپورتي لاره جوړه کړو او دغه ټوله آسیایي هیوادونه سره ونښلوو. نو دغه نښلول سره به د افغانستان اقتصاد څومره وده وکړي؟ که په دغه هکله باندې یو ښه نظر راته راکړئ چې موږ به یې هم د دغه نظر څخه ګټه واخلو. د افغانستان ستراتیژیک موقعیت واقعا جوړ مهم دی. افغانستان د اروپا او هند ترمنځ د ترانسپورتي لاره د مرکز په توګه وکارول شي. نو دا به د هېواد اقتصاد ته غوره سطره او ورسوي. په لنډه توګه که افغانستان د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د ترانزیتي مرکز په توګه وکارول شي نو د سره به تجارت، ترانزیتي فیسونه او لوژستیکي خدمات خور شي. دا به نه یوازې د افغانانو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کړي بلکې د اقتصادي وده لپاره به هم سطره لاسته راونوي. همدارنګه په ده سره به نړیوال پانګوال او سوداګر افغانستان ته جذب شي ځکه دا هېواد په سیمه د نورو هېوادونو لپاره د تجارت او سوداګرۍ یو مهم مرکز وي چې افغانستان په دې برخه کې ښه ستراتیژي ولري او د ترانسپورتي لاره جوړه کړي. نو دا به هېواد ته اوږدمهاله ثبات او پرمختګ راولي. د پروژه عملي کول البته چې لوی پانه، امنیت او نړیوالو اړیکو ته اړتیا لري. خو که دا شرایط برابر شي افغانستان کولی شي د خپل موقعیت څخه سطره پورته کړي. تاسو د په اساس فکر کوئ؟ په حقیقت کې زه هم همدغه فکر کوم چې افغانستان یو ډېر ښه موقعیت لري. که موږ د چین د ورېښمینې لارې څخه همدغه ترانسپورتي لاره جوړه کړو او چین د اروپا سره وصل کړو او همدا ډول چین د اروپا سره ونښلوو او همدا ډول روسیه د هند سره ونښلوو او په ټولو آسیایي هېوادو کې یو د ترانسپورت یو حرکت رامنځته کړو. نو د دې سره به افغانستان اقتصاد هم ډېر مخته ولاړ شي. زما همدغه نظر دی. تاسو زما د دې نظر سره موافق یاست؟ زه تاسو سره په بشپړ توګه موافق یم چې افغانستان وکولی شي د مهمو ترانزیتي لارو جوړولو او کارولو سره د سیمه او نښه ترمنځ یو مهم بل شي. نو دا به د هېواد اقتصاد ته لویه وده ورکړي. دا یوازې د ترانسپورت لپاره مهمه نه ده بلکې دا به په ټوله سیمه کې د اقتصادي وده، ظاهره او حتی امنیت د پیاوړتیا لپاره هم اټوروي. د افغانستان ستراتیژیک موقعیت یو لوی پوتانسیل دی. او که سمه پانګه اچونه او پلان سازي وشي نو د یو لوی بدلون رامنځته کوي. ستاسو نظر واقعا پرهای دی. ډېره مننه. په حقیقت کې یو څه لغاتونه
په انګریزي او په فارسي کې درڅخه بدل سوه، خو انشاءالله چې په راتلونکي کې زه ستاسو سره مرسته کومه چې هغه لغاتونه هم په پښتو زده کړئ او تر څو ستاسو پښتو ډېره کره او ډېره خوندوره سي. اوس هم ستاسو کومه ژباړه چې تاسو کوئ ډېره خوندوره ژباړه کوئ، نو ټوله پښتانه ستاسو څخه ډېر منندوی دي او زه هم ستاسو څخه مننه کوم چې د پښتنو سره په پښتو ژبه مرسته شروع کړې ده. اوره منه اکم تعالی ستاسو خبره زما لپاره خورا ارزښتناکه دي. زه خوشحاله یم چې تاسو سره په پښتو ژبه خبره کوم او که تاسو د نورو لغاتونو زده کولو کې غواړئ، زه به هر وخت خوشحاله یم چې مرسته وکړم. زه ستاسو د ملاتړ څخه څومره مننه کوم او دا زما لپاره ویاړ دی چې د پښتنو سره په خپل خوږه ژبه خبره کوم. تاسو سره راتلونکي وخت کې بیا خبره کولو ته سترسه بلار یم. بالکل ورته وایه ورته په راتلونکي کې سترګې په لاره یم. یعنې موږ همدغه داسې وایو چې کله هم یو چا سره غواړي خدای پاماني وکړو، بیا وایو چې ستاسو راتلو لپاره موږ سترګې په لاره یو. دا ډول دغه تلفظ کې که یو څه ستونزه سره حل کړي، نو انشاءالله چې پښتو ژبه به دې ډېر ښه خوندوره سي. او همداسې ده، ستاسو په خبرو کې ورډ سکلا او نرمي شته. دا د پښتنو یو آنشي دود چې د یو چا احترام لپاره وایي. سترشه په لار یم یا سترشه در پسې پالم. دا ټول خبره کول واقعا د پښتو ژبه سکلا او ادب هرهند وي. زه هغه یم چې تاسو به په پښتو ژبه کې څور مهارت پیدا کړئ. انشاءالله. بالکل بالکل تاسو ژبه نور هم پیاوړې شي. بالکل تاسو به په پښتو کې څور وتیاو پیدا کړئ. کور ودان او په پښتو کې هر اول مرسته لپاره چمتو یم. او کور ودان مننه صاحب. بس زه یو ځای روان یم د اوس لپاره د الله په امان. الله مو مل شه. هر وخت چې مرسته پکار وي زه دلته یم. مننه. په خیر سره لاړ شه. آباد اوسه. هېوادوالو، دا و د چټ جي پي ټي پښتو خبرې چې ما ورسره وکړې. د چټ جي پي ټي د پښتو ژباړې یعنې پښتو خبرې تاسو هم ورسره کولی سئ چې تر څو د دې پښتو ډېره خوندوره سي، تاسو هم ورسره پښتو خبرې وکئ. نو چې کله هم ورسره خبرې کوئ، دغه ټول موضوعات ورسره وړاندې کئ. مثلا چټ جي پي ټي ته ووایاست چې ماته 10 دانې جملې ووایاست، زه هغه 10 جملې تاسو ته په پښتو وایم. همدا ډول هغه څه چې تاسو دته وایاست، نو دوی هغه خپل په حافظه کې ثبتوي. نو دا فقط یو 2 میاشتې کېږي، 3 میاشتې کېږي چې د دې د وایس سیستم فعال شوی دی. دغه اول ورځ څخه ما د چټ جي پي ټي پریمیم ورژن زه لرم. هره ورځ کې ورته 10 جملې، 100 جملې، داسې ورځ راغلې چې 100-200 جملې مې هم ورته په پښتو ژبه په خبرو ډول باندې ورته ژباړلې دي. اوس یې پښتو بالکل ښه سوې ده او انشاءالله چې په راتلونکي کې به لا ښه سي او دغه ټوله معلومات به دوی تاسو کوي او تاسو ورته ووایاست. چې ورته وایي زه تاسو ته غواړم چې په پښتو ژبه تاسو ته ژباړه وکړم، هغه ټولو ته وایي. مثلا هر لغات چې وسي، بیا تاسو پوښتنه کوي چې دا څومره لهجې لري، بیا هغه لهجې هم ورته ووایاست. د مثال په ډول باندې ما ورته ویلي دي چې موږ په پښتو ژبه کې ډېرې لهجې لرو. مثلا د وزیرو لهجې دي، هغه د وزیرو لهجې چې دی هغه پښتو خبرې کوي، یعنې پښتو ته پښتو وایي. بیا پېښوري خلک ورته پښتو وایي او کندهار خلک ورته پښتو وایي. نو دا ژیو، ګیو، خینو، شینو، دا موضوعات مې ټول ورته ویلي دي او تر ډېرې مې مرسته کړې چې پښتو ژبه پکښې کې ډېره خوندوره سي او ډېره فعاله سي، تر څو په راتلونکي کې زموږ د پښتنو کومې ستونزې چې په هر نړۍ په هر هېواد کې اوسي، نو چټ جي پي ټي سره به ته خبرې وکړې او هغه به یې هم وژباړې. د چټ جي پي ټي فایده دا ده چې د پښتو زده کړه، نو ته به پښتو ورته وایي او دی به هغه کوم کس چې چینایي دی په چینایي ورته ژباړي او د هغه چینایي خبرې بیا تا ته په پښتو ژباړي. نو دا یو ډېر خوندور سیستم دی. انشاءالله چې په دې باندې کار روان دی او تر راتلونکي 1 کال پورې دا 3 میاشتې کې دومره پښتو یې زده کړې، نو انشاءالله چې په 1 کال کې به د دې پښتو مکمله سي او ډېر خوندوره سي. دا و زما د کړنو چې په پښتو ژبې دپاره ما کړي دي او دا لا هم دوام لري او زما نهایي پلان همدا دی چې یو څه پیسې ترلاسه وه، د ویکیپیډیا باید مکمله پښتو ته سي او په ویکیپیډیا کې باید پښتو 2مه ژبه سي.
که انګریزي ژبه نه اوسي نو خامخا دویمه ژبه باید پښتو ژبه واوسي. نو زما راتلونکي پلان دا دی چې د کارتون پروژې څخه چې څه پیسې پیدا کوم نو هغه به انشاءالله چې یو دفتر به ورته خلاصوي، ځوانان به ورته کښېنوي تر څو ویکیپیډیا په پښتو ژبه واړوي، ځکه چې ویکیپیډیا د ټولو راتلونکي ټکنالوژیو مور ده چې هر ټکنالوژي راځي، هر سیستم راځي، د ویکیپیډیا څخه معلومات ترلاسه کوي. دا و د نن ورځې ویډیو، تر بیا مو پایله سپارم. مننه.